د سپېڅلې میاشتې سخاوت خپل زړه د نورو لپاره پرانیزئ. آیا تاسو پوهیږئ؟ روژه یوازې د لوږې او تندې زغمل نه ده. دا د خپل زړه پرانستلو میاشت ده. دا هغه وخت دی چې له مینې، ورورولۍ او سخاوت نه ډک یو بل سره لاسونه یو کړو چې مستحقو خلکو ته مرسته وکړو. هر صدقه چې تاسو په دې سپېڅلې میاشت کې کوئ، ستاسو ایمان قوي کوي او بیا څو چنده بدله ورکول کیږي. حتی د خوړو یو کوچنۍ برخه یا د اوبو یو ګیلاس ورکول د خیر لوی عمل ګڼل کیږي. راځئ چې دغه وړه خو مهمه مرسته له خپلې ټولنې سره شریکه کړو. په خپل وطن او نړۍ کې ډېر داسې کسان شته چې د یو وخت ډوډۍ لپاره لاس پورته کوي. روژه موږ ته یادونه کوي چې د هغوی درد خپل وګڼو. ستاسو یو مرسته که مالي وي یا په عمل کې د هغوی ژوند ته بدلون راوستلی شي. نن ورځ اقدام وکړئ. د خپل وخت یا شتمنۍ څخه یو وړوکې برخه صدقه ورکړئ. خپله ټولنه د روژې نیکمرغه سخاوتمند روحیه کې شریک کړئ. راځئ چې یو ځای هغه امید او خوښي ورکړو چې زموږ ورونو او خویندو ژوند ور خوشحاله کړي.